السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي او نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی les verbes du troisième groupe au présent، یعنی د دریم ګروپ فعلونه په présent کې یعنی په حال زمانه کې. دغه څلور فعلونه aller، avoir، être، faire. دا څلور فعلونه څنګه کولی شو چې په حال زمانه یعنی په présent کې استعمال کړو. دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. faire، faire، faire معنا یو کار کول یا یو شی جوړول. je fais، je fais، je fais، زه کوم. tu fais، tu fais، tu fais تو کوي. il fait، il fait، il fait هغه کوي. elle fait، elle fait، elle fait هغه کوي ښځې لپاره استعمالیږي. on fait، on fait، on fait موږ کوو. nous faisons، nous faisons، nous faisons موږ کوو. vous faites، vous faites، vous faites تاسو کوئ. ils font، ils font، ils font هغوی کوي. elles font، elles font، elles font هغوی کوي ښځو لپاره استعمالیږي. il هغوی نارینو لپاره. elle هغوی ښځو لپاره. être، être، être د شتون فعل دی یعنی د یو شی موجودیت راښیي. je suis، je suis، je suis زه یم. tu es، tu es، tu es ته یې. il est، il est، il est هغه دی. elle est، elle est، elle est هغه دی. on est، on est، on est موږ یو. nous sommes، nous sommes، nous sommes موږ یو. vous êtes، vous êtes، vous êtes تاسو یاستئ. ils sont، ils sont، ils sont هغوی دي. elles sont، elles sont، elles sont هغوی دي. ال د ښځو لپاره استعمالیږي. elles sont یعنی هغوی دي. avoir، avoir، avoir درلودل. j'ai، j'ai، j'ai زه لرم. tu as، tu as، tu as ته لرې. il a، il a، il a هغه لري. elle a، elle a، elle a هغه لري. on a، on a، on a موږ لرو. nous avons، nous avons، nous avons موږ لرو.
vous avez, vous avez, vous avez, تاسو لرئ. Ils ont, ils ont, ils ont, هغوی لري. Elles ont, elles ont, elles ont, هغوی لري. aller, aller, aller معنا تلل، یعنی یو ځای نه تلل بل ځای ته. je vais, je vais, je vais, زه ځم. tu vas, tu vas, tu vas, ته ځې. il va, il va, il va, هغه ځي. elle va, elle va, elle va, هغه ځي. on va, on va, on va, موږ ځو. nous allons, nous allons, nous allons, موږ ځو. vous allez, vous allez, vous allez, تاسو ځئ. ils vont, ils vont, ils vont, هغوی ځي. elles vont, elles vont, elles vont, هغوی ځي. د لومړی ګروپ او د دویم ګروپ فعلونه ټول په تیرو درسونو کې تشریح کړي دي. که چیرې هغه درسونه مو نه وي لیدلي نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ چینل ته، او چینل کې د آل ټنسس په نامه یو پلای لیست دی، هلته کولی شئ چې هغه ټول ویډیوګانې وګورئ. تاسو د ګرامر په اړوند چې څومره ویډیوګانې م جوړ کړي دي هغه ټول همالته موجود دي او تاسو کولی شئ چې ووینئ. دا زمونږ نننی درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې تاسو کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کامنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي درس کې د هماغه په باره کې خبرې وکړو. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.